نن په یو جالب او مهم بحث غواړم تاسو سره خبرې وکړم. یو بحث چې نن سبا رامنځته سوی ده په ارواپوهنه کې له غربه نیولې تر ګاونډیو هیوادونو تر افغانستانه پورې، هغه د زیړې ارواپوهنې بحث ده. سلامونه دوستانو، نن په یو جالب او مهم بحث غواړم تاسو سره خبرې وکړم. یو بحث چې نن سبا رامنځته سوی ده په ارواپوهنه کې له غربه نیولې تر ګاونډیو هیوادونو تر افغانستانه پورې، هغه د زیړې ارواپوهنې بحث ده. زیړه ارواپوهنه څه ته وایي؟ زیړه ارواپوهنه یعنې څه؟ د زیړ ژورنالیزم په اړوند، د زیړ سیاست په اړوند، د زیړ اقتصاد په اړوند او په دې نورو مواردو ممکن تاسو پخوا هم څه اورېدلي. ما په لومړي ډول دغه اصطلاح د ژورنالیزم په اړوند واورېدله او هلته معنا دا وه چې یو تلویزیون یا یوه نشراتي شبکه خپل نشرات او خپل تولید یا خپرونې داسې عیاروي چې صرف ګټه پکې وکړي. نور که ټولنه بدبخته سوله، که فرهنګ ابتذال ته لاړه، که تاریخ مسخه سه، که اخلاقي کوډونه هر څه له منځه لاړه، مهمه نه ده. او بیا مې په دویم ځل زیړه د ارواپوهنې په اړوند هم همدغه اصطلاح واورېدله. له هغې اکاډمیک بحث نه چې دا څه وخت رامنځته سوله، چا رامنځته کړله، څنګه یې په دومره چټکۍ وده وکړله، له دې نه به تېر سو. صرف غواړم نن تاسو سره هغه مسایل شریک کړم چې تاسو کولی سئ د زیړې ارواپوهنې تشخیص وکئ او ځان ترې لرې کړئ. بله دوستانو، هغه محتوا، هغه تولیدات، هغه خپرونې، هغه کتابونه، ټول هغه تولیدات، ټول هغه تولید چې د ارواپوهنې د متخصص په وسیله نه ترسره کیږي او ترسره کیږي، دې ته مونږه زیړه ارواپوهنه وایو. یعنی هغه ارواپوهنه چې متخصص نظر نه ده پرې ورکړی، هغه ارواپوهنه چې متخصص یې نه کوي، بل څوک یې کوي. د ارواپوهنې چارې هغه څوک مخ ته بیایي چې تخصص یې نه ده، مسلک یې نه ده. اوس کیدای سي یو څوک وایي چې زم ارواپوه یم. موږ یو وخت کې په د پوهنتون په دوره کې یو دوه مضمونه ویلي وو. دغه کس که راځي او یو څه تولیدوي، دغه ته موږ زیړه ارواپوهنه وایو. زیړه ارواپوهنه یعنې زیړه خو معلومه ده، نو زیړ خو په پښتو کې څه معنا ورکوي؟ زیړ یعنې بې مایې، بې کیفیته، بیهوده، بې فایدې، بې ګټې او زیان رسونکی. هغه تولید چې پرته له متخصص او ارواپوه کوي څوک، دې ته موږ زیړه ارواپوهنه وایو. دویم، خواله رسنۍ. په خواله رسنیو کې نن سبا ډېرې داسې خپرونې او پروګرامونه او نشرات روان دي چې خلک یا د خواله رسنیو، د ځینو خواله رسنیو چلوونکي دغه محتوا او دغه خپرونې، دغه نشرات صرف په دې خاطر چې لایک یې ډېر سي، کامنټ یې ډېر سي، فالوور یې ډېر سي او نشرات خلک خوښ کړي، دوی ډېرې ګټې وکړي، ډېرې پیسې لاسته راوړي، ډېر ځان مشهوره کړي. په دې خاطر چې هر هغه حرکت چې د ارواپوهنې په نوم په خواله رسنیو کې کیږي، دې ته موږ زیړه ارواپوهنه وایو. او زیړه ارواپوهنه د ارواپوهنې په منځ کې ځایګی نه لري او موږ د تخصصي او مسلکي بحثونو په اډانه کې نشمیرو، د ارواپوهنې په منځ کې نشمیرو. دریم مورد د ځینو کتابونو ده.
تاسو به د رابرټ شرما، د براین ټریسی، د انتونی رابینز، د آزمندیان، علیرضا آزمندیان، د ډیرو هغو افرادو او اشخاصو لیکنې او کتابونه لیدلي چې په ټولنه کې مطلق د ارواپوهنې د کتابونو په نامه مشهوره دي، محبوبه دي، خپاره دي، خلک یې لولي، د ارواپوهنې د کتابونو په نامه یې یادي. خو یو یم ارواپوهنه نه ده، نه په دوی کې څوک ارواپوه ده او نه یې کتابونه ارواپوهنه ده. کیدای سي په دې منځ کې کوم څوک ارواپوه وي، کیدای سي دا کوم نومونه چې ما واخیستل یا په آینده کې تاسو داسې یو څوک ولیدئ چې وینئ چې د ارواپوهنې څانګه یې ویلې، اما محتوا یې ډېره خودآموزه، ډېره بازاري، ډېره سطحي، ډېره غیر علمي، غیر اکاډمیکي. دغه ارواپوهنه یا دغه کتابونه چې په افغانستان کې هم په لدړو لیدل کیږي، پښتو ژبې ته هم په ښه پراخه پیمانه راوژباړل سول. دغه کتابونه ډېر ځله د مثبت ارواپوهنې له مثبت ارواپوهنې سره غلطیږي. ځینې د مثبت ارواپوهنې کتابونه دي چې ښه کتابونه دي، یوازې انګیزې او موټیویشن نه دي، په څنګ کې نور موارد او مسایل هم لري، یعنی مهارتونه او منطقي او واقعي دید او مثبت لید هم رامنځته کوي، اما ډیره یې زیړې دي. دا کتابونه مثلا په 2 ورځو کې اعتماد به نفس او په 3 ورځو کې جرأت او په 5 ورځو کې حافظه او بقه مې وخوړله او چونګښه مې راونیوله او مار مې له ستوني تاو کړ. دا په 2 قدمو کې بریالیتوب و. دا مسایل دا ډیری ارواپوهنه نه ده، دا زیړه ارواپوهنه ده. دا یوازې د تجارت لپاره، د بزنس لپاره، د خپلو دکانونو د راپوره کولو لپاره، د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره چاپ سوي او په عامو، په ساده او په بیچاره مظلومو خلکو ویشل کیږي، چې دې ته مې زړه مې خوږېږي. دې ته او هیله کوم له دوستانو نه چې په دې مورد کې خپلو خریداریو ته پام وکړي. څلورمه نښه یې د تلویزیوني خپرونو ده. تاسو به په ځینو تلویزیوني خپرونو کې ځینې محتوا او نشرات ګورئ چې ډېر د ارواپوهنې په نامه دي، ډېر اروايي رنګ لري، اروايي مزه لري، اروايي خوند لري، اما په خوا کې ځینې داسې کړنې ورسره کیږي چې هغه اروايي نه دي، هغه مسلکي نه دي، هغه تخصصي نه دي، هغه حرفه‌ای نه دي. زما پیشنهاد دا ده دوستانو، هغه تلویزیوني خپرونې چې یا هغه فلمونه، هغه سریالونه چې تخیل پکې ورګډ سوی ده، یا په اصطلاح درته وایم چې رومان سوي دي، غیر واقعي سوي دي، اما د ارواپوهنې رنګ هم لري، د ارواپوهنې کیسې هم پکې کوي، د ارواپوهنې خبرې پکې کوي. هغه صحیح ده، کیدای سي د ارواپوهنې رنګ ولري، اما واقعي ارواپوهنه، واقعي او اکاډمیک ارواپوهنه نه ده. دې ته موږ زیړه ارواپوهنه وایو، او دا زیړه ارواپوهنه معمولا د ارواپوهنې په منځ کې ځای نه لري. او دا تلویزیوني محتوا یوازې د مراجعینو، یوازې د خلکو د جلب او جذب لپاره جوړیږي، نه په دې خاطر چې واقعا د خلکو ستونزه حل سي یا د خلکو مشکل حل سي. دا کار څوک نه کوي. بل مورد زموږ د وطن مسله غواړم د سره شریکم دوستان. په افغانستان کې په کابل کې له بده مرغه ځینې عزیزان را پیدا سوي دي، د اقتصاد رشته یې ویلې ده، سیاست یې ویلی ده، سیاسي علوم یې ویلي دي، ښوونه او روزنه یې ویلې ده، ټولنپوهنه یې ویلې ده. که څه هم د ښوونې او روزنې او د ټولنپوهنې ترمنځ او د ارواپوهنې ترمنځ ځینې مسایل مشترک دي، شریک دي، ګډ دي، او وخت نا وخت موږ هم تداخل کوی سو، دوی په مسله کې، دوی هم موږ مسله کې تداخل کوي. البته د تشبث تر کچې نه، خو لږ تداخل یا میان رشته‌ای مسایل شته. اما هغه عزیزان او هغه دوستان چې دغه په دغه رشتو کې کار کوي او راغلي دي د انګیزشي سیمینارونو په نامه، د انګیزشي کتابونو په نامه، د انګیزشي سیډیانو د دې او دغه په تولید او محتوا
او په خپروي پیل کوي له دې ځای راواخله هغه ځای راواخله هغه ځای راواخله یو پوښ ورته جوړ کړه ډاز د یو کتاب په نامه د یوه سي ډي په نامه د یوه اثر په نامه یې خپور کړه او بیا نوم ورکړه چې انګیزشي یا مثلا ارواپوهنه یا دا یا هغه خلک هم بیا باور پرې کوي او لولي یې وایي یې دغه محتوا دغه تولید دغه ارواپوهنه دا ارواپوهنه نه ده دا په اکاډمیک ارواپوهنه په مسلکي ارواپوهنه تخصصي ارواپوهنه او واقعي او رښتینې ارواپوهنې پورې اړه نه لري دا زیړ ارواپوهنه ده دا د دې تضمین نشته دا د ارواپوهنې په اکاډمیکو بحثونو کې ځای نه لري او یوازې د تجارت لپاره د کاروبار لپاره د ناروغانو د مریضانو د پیدا کولو لپاره د خپل جب د ډکولو په خاطر دا محتوا ترسره کیږي او په همدغه رقم موږ متاسفانه ځینې پیښې لرو. وروستی مورد د ځینو انګیزشي حرکتونو سازمانونو او بنسټونو مسله ده. ځینې بنسټونه ځینې خپرندوی ټولنې ځینې کتابونه ځینې اشخاص او افراد ځینې خپرونې د انګیزشي خپرونو په نامه خپریږي نن سبا ځان ته وایي چې زه انګیزشي یا مثلا موټیویشن سپیکر یم او موټیویټ سپیکر یم او خلک هغه کوم برانګیخته کوم او انګیزه ورکوم او خلک تحریک کوم او په نورو دنیا کې هم دا کار سته دا که غلط وی هلته به نه و دا و هغه و دا خبرې کوي. زه غواړم دا ووایم چې دغه مسایل چې د انګیزشي ویبینارونو کورسونو سیمینارونو ورکشاپونو خپرونو یوټیوب چینلونو کتابونو نورو نشراتو سیډیانو او نورو په محتوا یا په اډانه کې ترسره کیږي یا خپریږي دا ټول دې ته موږ زیړه ارواپوهنه وایو او د ارواپوهنې په اکاډمیکو بحثونو پورې ډېره اړه او ارتباط نه لري. زه هیله کوم چې په دې برخه کې خلک احتیاط وکړي ځکه چې ارواپوهنه یوازې د انګیزې علم نه ده یوازې د تحریک کولو او د خلکو د لکه پخواني غوندې پوکولو علم نه ده او دا ډېر اکاډمیک بحثونه لري خپل خاص روشونه او مسلکي اصولونه لري اسلوب لري چې موږ باید هغه ته په مسلکي ډول پناه ویسو تر څو په واقعي ډول اساسي ډول زموږ ستونزه حل سي یا زموږ موخې او زموږ ژوند او برنامې سمې او جوړې سي.